السلام علیکم مولوي صاحب محترم. تاسو سوال را لېږلی دی چې یوه ښځه ده او دې خپل لیور ته تی ورکړه، پۍ ورته ورکړه او بیا یې دا لیور را غټ شو او د واده وکړه او د ده بچي وشو. اوس د دغې لیور او د دې ورندارې د بچي بچو په خپل منځ کې نکاح کیږي او که نه. ټول نه لومړی مسله خو دا ده چې د رضا مسله چې کله هم راځي نو په کار دا دی چې سړی دا په کاغذ ولیکي. دا د لیکلو نه بغیر د میراث د مسلې او د رضا د مسلې حل چې دی دا ډېر ګران دی. خو بهرحال تا چې کومه راولېږله نو ما هم دقه شانتې ولیکله. نو دې ته چې ته فکر وکړې نو د دې لیور دا لیورې چې دی دا د دې رضایي زوی شو. اوس د ده دا بچي چې دي نو دا د دې نوسي شو رضاعي، او د رضاعي نسوی د دې دا بچي د دې ورندارې دا بچي چې دي نو دا یې ماماګان شو. اوس د ماما او د خورۍ خو په خپل منځ کې نکاح نه کیږي. اوس به صحیح عارض که ته غواړي چې د دوی په منځ کې نوره څه رشته شته او که نوره رشته نشته، نو بعد د هغې نه بیا پته لګي، خو ظاهر صورت داسې وایي چې نه کیږي نکاح.